کسان چې هغوی پبجي کې نه کړي دي هغوی دې دوباره غسل وکړي اودي لامبي نکاح دې تازه کړي. نه پوهېږئ په دې خبرو دا دې ټولو خلکو اکثر کړی دی. دلته ځینې کسان ناست دي چې هغوی کړی دي ځینې نومونه نه علم بده خبره ما سره په دې محفل کې ښه ګیرو والا کسان ناست دي چې هغوی دا ګیمونه کړي دي. لہذا هغوی د ایمان نه خارج شوي دي. دوباره به لامبي غسل به کوي د یو عالم په لاس باندې به اسلام قبلوي. که قبول یې نه کو کافر. دا یو ورور سوال کړی دی او د نن سبا د زمانې سره تعلق لري او اهم دی ځکه چې نن سبا د مصیبت عام دی. هغه دا چې د پبجي گیم کول څنګه دي؟ الجواب بعون الوهاب. اول خو دا خبره یاد ساتئ چې دا الکتروني چې کوم العاب دي او لوبې دي که په موبایلو کې دي که هغې دپاره جدا آلات جوړ شوي دي نو دا جایز دي خو د دې دپاره شرطونه دي. لکه دا به تا د واجب کار نه منع کوي یو شرط دی گیم وکړه خو چې تا د واجب کار واجب کار سي لکه مونځ شو ته د منځ نه وانړئ دغه شان تا د دین نه وانړئ دغه شان وخت به پکې نه ضایع کوې چې د کله نه کله راواغستو څه خبره نه نو دغه شان په دې کې به سندرې نه وي په دې کې به بېهوده تصویران نه وي دغه شان د دې د لاسه به بغض او دشمني نه جوړېږي دغه شان په دې کې به قمار نه وي جواري دغه شان دې کې به جواري نه وي دا خبرې چې پکې په دې کې یو هم راله نو که هره لوبه د هغه ناروا شو تا به د واجب کار نه منع کوي د دین نه به دې نه اړوي وخت به دله نه ضایع کوي جواریانې به پکې نه وي سندرې بېهوده تصویران به پکې نه وي دشمني به د هغې د لاسه نه جوړېږي بیا صحیح ده کوئ هره لوبه چې یو سړی وایي زه کرکټ کوم کوه کرکټ کوم زه ځان له فوټبال کوم وکړه خو چې دا پکې نه وي دا کومې خبرې چې ما ذکر کړه محاذیر دې ته شرعي محاذیر ویلی کېږي د دې نه به خالي او که دې کې یوه خبره هم داسې راله چې هغه د شریعت خلاف وي بیا د لوبه ناروا ده نو زه اوس د لوبو تفصیل نه شم تللی خو ما عامه قاعده تاسو ته بیان کړه اوس راځو دې پبجي ګیم له پبجي ګیم دا نن سبا په دې موبایلو کې هر چا سره تقریبا دی او لوی پې مخته دي او اړه پې مخته دي په دې لوبه کې جنګ کوي او کسان به وجنې او خو څه د طریقه باندې خلک یې د هر څه نه مصروفه کړي د دین نه او دنیا نه نو مشر وطن پروت یو کشر وطن پروت یو مشر سړی به پروت یو وروره دا موبایل کې ډزه 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 او په دې کې بیا وي آنلاین رابطې کېږي او خبرې به د یو بل سره کوي نو چې ته ورته کله ووایې راشه نن درس دی که نه درس کې به کښېنو به دی به سټ وګرې او یو 50 عذر به بیان کړي او دی پبجي ته چې د کار نه راشي ښه ستړی به او دې ته به پرېوځي او لګیا وی لګیا وی که دا پبجي دی او که بل ګیم دی او که بل دی نو ګوره وخت خو یې تباه و برباد کو وخت تباه شو ښه ورته ووایه دلته یو غریب دی یو لس ریال ورکړه که پیسې ورسره نشته نو موږ ځان له غریبانان یو خو د دې ګیم دپاره نټ کې پیسې اچول او کله یو ګیم په پیسو میلاویږي پلی سټور نه به پیسو باندې بس ګیمونه راکوزوي نو د هغې دپاره ورسره بیا پیسې بعضو علماو په ابتدا کې د دې له جواز فتوا ورکړې وه بیا وروسته په دې کې یو بله مسله راغله دې کې مسلې ډېرې دی زه بیانوم خو یوه غټه مسله چې پکې راغله کوم نوی اصدار چې د دې راغلی دی
او دا گیم اپډیټ کړی دی نو په هغې کې بیا دا مسله راغلې ده یو پارټ پکې داسې دی چې ته پکې بوت ته سجده لګې بوت ته به سجده ولګې یا به ورته لاسونه څنګه چې هندوان نیسي بوت ته هغې شان به ونیسي لږ ساعت ته به ودرېږي نو بیا به تا ته اسلحه میلاوي او بیا به ته په دې پارټ کې مخکې ځې او بوت ته سجده څه شی دی شرک دی واضح صریح شرک دی نو د دې دلاسه بیا اهل علم فتوا ورکړه کله چې د اخرنی اصدار راغی او دوی دا ګیم اپډیټ کړي دا ناروا دی صرف د یو وجه نه ده که نه د یو وجه نه ده په دې کې سندرې هم دي په دې کې سندرې هم غږېږي په دې کې د زنانو په شکل جوړ شوي زنانه پکې وي او د هغوی بېهوده لباس دا پکې وي او بیا اهمه مسله په دې کې لایو چیټینګ رواني خبرې کوي د یو بل سره دا ټول نو په دې کې جنکۍ مې هلکانو مې نو د پردو جنکو سره وبکې خبرې اترې هم کوي ګپ شپ هم لګې د ټولې خبرې چې په دې کې رادننه شي نو دا لوبه څه شوه ناروا شوه غوږو ته کولاو کې دا لوبه ناروا ده چې یو سړی په خپل دین باندې غیرت کوي په خپل الله باندې په پیغمبر باندې نو دې قسمه لوبونه به ځان لرې ساتي بلکې د مؤمن شان دا دی ځکه دا د سلفونو دا قول نقل دی وی د مؤمن سره دومره وخت نشته چې په فالتو کارونو کې تیر کړي نو بیا ناروا خو ناروا دی هغوی فالتو کار ذکر کړی فالتو کوم کار ته وایي چې بې فایدي ګناه پکې نه خو صحیح بے فائدی وی مؤمن بے فائدی کارونه نه کوي نو مؤمن حرام کارونه څنګه کوي بیا او بیا په دې باندې په ګنټو ګنټو وخت ضایع کوه او د دې لپاره چې کوم غم او خفګان کوي لکه اوس مثال کې دی اوویشتې شو په دې کې څه شو اوویشتې شو نو په دې به دې دومره نه خفه شوی چې دنه مونځونه تېرېږي جومات کې الله اکبر خو په دغه ورځ سم خفه یې ولې ځکه چې دی وویشتې شو په دغه ګیم کې نو واړه پې مخته دي او لوی پې مخته دي او بې تعلیمه ما لیدلي بې تعلیمه چې الف ورته ولیکي وایي دا څه دی هغه وایي دا لوړ دی او هغه هم پبجي کې لګیا او چې ورته وایي راشي قرآن ته کښېنه لږ قرآن ووایه که نه زما بس جبه نه راوړي په دې وخت تلی د قرآن وخت لاړ د حدیث وخت لاړ د درس وخت لاړ د مونځ وخت لاړ او د پبجي وخت اوس راغی تعلیم به یې نه خو دغه یې زده کړی دی چې دا ګیم به څنګه چلی ګوره شوق دی ځکه زه تاسو ته وایم که ستاسو د علم سره شوق یې زده وی کوي شوق غواړي محنت غواړي اخلاص غواړي څنګه چې دغه ګیمونو والا په دې ګیم ځان پوه کړو نو زموږ خو دا امید دی الحمدلله زموږ سره خو چې کوم کسان دلته دې درسونو کې کیني پسې الله ته ساتلي او کوم چې پکې اخته دي نو د هغوی نه ذهني بیماران جوړ شوي دي ذهني بیماران صرف دا گیم نه لکه بل گیم کې لګیا دی او دلته موازن وایي حي على الصلاة حي على الفلاح او دله حیا نه ورځي د الله نه چې دی دا بند کړي زه درځم زه د ما پارټ نه دی ختم کړی زه درځم زه هغه مونځ پاتې شي بیا وی الله رحم نه کوي په موږ باندې زموږ دا حالات ولې وی ګډوډ دي حالت به نه ګډوډ کېږي چې موازن آواز کوي راشئ راشئ د کامیابۍ طرف ته کامیابۍ ته پرېښودي کوم ځای نه به کامیابي راشي کوم ځای نه به برکت راشي کوم ځای نه به موږ ته سکون او ارام میلاو شي په دې ګیمونو کې وختونه ضایع کول په دې کې ناروا تصویران کته په دې کې پردو جنکو سره رابطې په دې کې پیسې لګول پیسې ضایع کول بچو ته ضرورت دی د رزق هغوی له ولېږه پرېږده بچي به دې خوشحاله ژوند تېروي په ځان یې ولګوه د الله په دین یې ولګوه راولګي دې په دغه ناروا کې دې ولګولې نو دا خبرې
دا کمی چې ما ذکر کړي دا په دې گیم کې شتي که نشتي که نه جو ما ته ووایلو ما یو گیم لیدلی و نوم یې راته نه دی یاد نوم یې رانهیر شوی د وخې کېږي چې یو ویډیو مې لیدلی وه یو عالم پې خبرې کولې او عالم هم په دې باب کې لګي او عربی عالم و چې د خپل ماشومانان د دې قسمه ویډیوګان نه ساتي په هغې کې دا و چې په ځمکه باندې قرآن یې ښودی ته په هغې خیږي او څنګه چې د ملګري وویې نو بعض پاټونه پکې داسې راځي چې کعبه به ولې میشن څه دی کعبه به ولې دا کعبه چې تا نه ویشتي ته مخکې نشي تللی الله نه یره پکار ده یعنې دومره دې ګیمونو یو سړی مجبوره کړو چې کعبه به نه ډزې وکړه نه نه چې دا گیم دی گیم دی ته لکه د الله کور تا ته جوړ کړی دی اوس تصویر تا ته جوړ کړی دی او ته پې ورځې قرآن کریم تصویر جوړ کړی ته به له پاسه خیږي اصل کې میشن په دې کې دی چې دې مسلمانانو ته د دوی هغه مقدس ځایونه او د دوی مقدس کتابونه او دوی په زړه کې چې کومې خبرې ځای لري چې هغه دوی ته سپکې شي دا پکې مقصد دی نو کله چې په ګیمونو کې دا خبرې راغلي بس د سوال خو د ورور د پب جي باره کې کړی دی خو که دا پب جي دی او که غیر پب جي دی هر شی چې دی چې دا خبرې پکې دننه یي نو بیا به ترې ځان لرې ساتي خپل بچي به ترې لرې ساتي بچو سره دا محبت نه دی ګوره دوی له په مخه موبایل یې ورکول او بعضو سره 24 ګنټې موبایل 24 ګنټې مخکې ورځو کې یو ډاکټر لګیا و وی مخکې به موږ د دې سټ د اپریشنونه او د سټ د هډوکي اپریشنونه د هغه کسانو له کول چې 70 کاله عمر به 80 کاله عمر به نقصان به راغلی په دې سټ کې اوس وی بعض ماشومانان 7 کاله 8 کاله عمر کې راغلي موږ له اپریشنونه کوو دې د لاسه مشران هم سټونه خراب شو او سټونه په ځکه خراب شو دغې ته نه شي داسې ارمان چې را سټ خراب شوی د قرآن تلاوت ډېر کړی کتاب یې کتی یو مفید څه کتی په موبایل کې په کمپیوټر کې بیا هم زه سټ یې خراب شو نو خیر کار یې کو نو سټ یې خراب شو څه کې په موبایل کې گیم کو او زنانم په دې غم کې اخته دي او ماشومانان هم الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او د ښځې او د خاوند هغه رشتې هم کمزوري شوي دي دا مسله اهمه ده ځکه مې لږ تفصیل وکړو رشتې هم د دې د لاسه کمزوري شو ځکه چې ښځه خپل موبایل کې لګیا ده او خاوند خپل موبایل کې لګیا او بچي په خپلو موبایلو کې لګیا دي امینه محبت یو بل سره وخت پاس کول یو بل سره گپ شپ یو بل سره ډوډۍ خوړه ډوډۍ ته به کښېنې لکه راشه او درم درم بس آخري پاټ کې راشه جنۍ ته هغوی بس زه لګیا یم ښځه به ځان له سړی ځان له ډوډۍ وخوري او ښځه ځان له خوري کور نه مینه محبت او دینداري او برکت او اخلاص او هر څه نو ځکه تاسو ته دا وایم چې په دې مه خوشحالېږي بس خوشحاله شوي زموږ هغه خو موبایل مو لا بلوز واخېسته اوس لوی شوی دی وایي په دې خوشحاله شوی زما زوی لوی شوی دی اوس قرآن وایي هماغه لور اوس حدیثو کتاب هم شروع کړی په دې خوشحاله شي مونځ کوي وایي په دې خوشحاله شي هماغه زوی زلمی شوی دی سوچه ګیری دی په مخ باندې مزیداره په دې خوشحاله شي د سړو سره کینی پاسي په دې خوشحاله شه د علماو سره کینی پاسي په دې خوشحاله شه په دې مو خوشحالېږي چې مولا ایپیډ لېږلی او مولا موبایل لېږلی او زموږ د پښتانه دې قیسو سره نه و عادت نو ځکه بیا هغه پښتو کې متل وي نادیده چې پدیده شي نو څه شي رڼا ورځ پې توره شپه شي نو چې یو سړی د یو شي سره نه عادت او ویني اول پیر بس بیا د هغې دپاره هر څه تباه کړي نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي